السلام علیکم دوستانو د ویډیو کې موږ وایو یو څو جملې روزمره کارېدونکې جملې دي او اخره کې به ورسره موږ وایو یو لس لغتونه نو ویډیو در سره تر اخره وګورئ. In my bag. In my bag زما په بیگ کې یا ویلی شو زما په بکس کې. At his house. At his house د هغه په کور کې. At his house. It's right there. It's right there. دا هلته دی. که چېرته یو چاته اشارتن وی چې دا هغه ځای کې دی او نږدې در سره نو ته ورته ویلی شي یا څوک درنه پوښتنه وکړي فلانکی شی دی چېرته ایښی ته ورته وایې It's right there هاغلته. Check your pocket. Check your pocket خپل جیب چک کړه خپل جیب وګوره یعنی معنا خپل جیب ولټوه ویې ګوره. که چېرته موږ یور په ځای باندې هیز ولګو نو معنا دا ورکوي چک هیز پاکټ د هغه جیب وګوره او که چېرته ورسره ولګو چک مای پاکټ نو داسې راځي چې زما جیب وګوره یا زما جیب ولټوه. د تاسو پورې مربوط لري تاسو کولی شئ تغییرات پکې راولئ. Here right now. Here right now دلته همدا اوس. بعضې خلک کار یا یو څیز وي چې په همدې ساعت په همدې وخت کې راته وکړه یا ووایه راته ته ویلی شي here right now دلته همدا اوس. away from home. away from home له کوره لرې له کوره وړاندې. away from home. I'm not in. I'm not in زه نه یم شامل کله چې ته وایې زه پکې نه یم یا ما پکې مه حسابوه I'm not in. Yeah, I'm not into it. زه پکې نه یم. For a while. For a while. یو څه مودې لپاره. while یو څه وخت لپاره مودې لپاره. For a while د یو څه مودې لپاره یا څه وخت لپاره. I'm in town. I'm in town زه په ښار کې یم یا داسې هم ویلی شو زه په ټاون کې یم ټاون کې. ټاون یعنی هغه علاقه چې کوم ارد ګرد شارک وي هغې ته ټاون وي یا ښار ته هم ویل کېږي ټاون کې یم. He is gone. He is gone هغه تللی دی. He is gone تللی دی. It's not broken. It's not broken دا مات نه دی. broken د break دویم دی یا دویم. It has a crack. It has a crack په دې کې درز شته یا دا درز لري چاود لري. crack ویل کېږي درز ته چاود ته. It has a crack په دې کې درز شته چاود دی پکې. It is cracked. لومړی crack و دا cracked دی دویم حالت دی. It is cracked دا چاودلی دی. چاودلی چې وي یعنې تیر وخت کې شوی وي نو ته ویلی شي It is cracked دا چاودلی دی. It is damaged. It is damaged دا خراب شوی دی. damage ویل کېږي خراب شوی وران شوی هغې ته ویل کېږي damage او ed ورسره دی نو دا damaged شو دا خراب شوی دی. It is broken a little. It is broken a little دا لږ مات شوی دی لږ مات شوی دی. In every winter. In every winter په هر ژمي کې. In every winter په هر ژمي کې. winter په ځای باندې موږ کولی شو summer هم وایو یعنی اوړي کې یا spring په سرلي کې. His little brother. His little brother د هغه کوچنی ورور. His little brother د هغه کوچنی یا د هغه وړوکی ورور. I looked around. I looked around شاوخوا مې وکتل. looked دویم حالت دی. I looked around شاوخوا مې وکتل. when they say. when they say کله چې دوی ووایي. when they say کله چې دوی ووایي او که چېرته ووایم when I say
when I say دې په ځای باندې موږ I ولګو نو ویلی شو when I say کله چې زه ووایم something is wrong یو څه ستونزه شته something is wrong یو څه ستونزه شته یا داسې هم ویلی شو چې څه خبر شته څه نه څه مسله شته داسې هم موږ ویلی شو نو دا داسې کنډیشن کې موږ استعمال something is wrong یو څه خبر شته far from here له دې ځایه لرې far from here له دې ځایه لرې له دې ځایه وړاندې he is my age هغه زما په عمر دی دلته که چېرته سوچه معنا ته وړی he is my age هېڅ معنا ورکوي چې هغه زما عمر دی خو دا اصل کې دې دپاره استعمالیږي چې ستا د هم عمر څوک پیدا شي ته ورته وایي he is my age دا زما په عمر دی یا زما همزولی دی دې دپاره موږ استعمالولی شو he is my age on the floor په فرش floor ځمکه on the floor په فرش and then suddenly او بیا ناڅاپه عموما خبره کې دا جمله تکراریږي and then suddenly او بیا ناڅاپه داسې وشو ناڅاپه هغسې وشو and then suddenly my eyes are heavy دلته معنا غلط هم لیکلې ده my eyes are heavy یو څه د تیرې جملې معنا ده او my eyes are heavy دې ته موږ استعمالوي چې زما سترګې درنې دي دا موږ هغه وخت استعمالوي چې کله موږ خوب وړی یا د کار د لاسه ډېر ستړي یو نو سترګې هم ډېر درنې یا خوږېږي موږ ویلی شو my eyes are heavy اوس لس تانې لغتونه دي ایزي بګنر هم د جملو کې استعمال شوي دي دا به کېدای شي تاسو سره ډېر هیلپ وکړي خاص کر بګنر والا دپاره his د هغه pocket جیب away لري وړاندې away suddenly ناڅاپه تصادفاً suddenly heavy دروند وزنداره دروند یا بعضې وخت کې قوي دپاره موږ هم استعمالولی شو damaged زیانمن شوی خراب شوی وران شوی damaged broken مات شوی a while یو څه وخت یو څه موده floor فرش او دویم اخري لغت هم فلور دی خو دا اصل کې ویل کېږي اوړو ته صرف یو ټکی فرق پکې دی فلور تلفظ کېږي یو شی فلور او اوړو ته ویل کېږي دا د نن ورځې جملې او یو څه لغتونه